السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. نن په دې ویډیو کې موږ د انګریزي د انګلیش ژبې 11 لنډې او مهمې جملې وایو چې کوم تاسو هر ورځ استعمالولی شئ. نو خپل قلم کاپي راواخلئ، دا جملې ځان سره ولیکئ او بار بار په دې باندې پریکټس وکئ. نو خپل نننی سبق شروع کوو. اولنۍ جمله ده I swear. I swear. زه قسم کوم یا زه قسم خورم. ته چاته وایې چې زه په دې خبره باندې قسم کوم یا قسم خورم، نو څه به وایې؟ I swear. دویمه جمله ده carry on. carry on. جاری ساته. ته چاته وایې خپل کار جاری ساته، نو وایې به ورته carry on. دریمه جمله ده attention please. attention please. توجه وکئ. ما ته توجه وکئ، زه دا خبره کوم، دې خبرې ته توجه وکئ، نو څه به وایې؟ attention please. څلورمه جمله ده do your work. do your work. خپل کار کوه. خپل کار کوه. do your work. پنځمه جمله ده be careful. be careful. احتیاط کوه. be careful. احتیاط کوه. شپږمه جمله ده be ready. be ready. تیار اوسه. دې خبرې ته یا دې کار ته تیار اوسېږه، نو څه به وایې؟ be ready. اوومه جمله ده vacate the shop. vacate the shop. دکان خالی کا. vacate the shop. دکان خالی کا. اتمه جمله ده you stay here. you stay here. you stay here. تاسو دلته ودرېږئ یا ته دلته ودرېږه. you stay here. نهمه جمله ده I don't care. I don't care. زه پروا نه کوم. زه پروا نه لرم یا زه د دې خبرې پروا نه کوم، زه د دې خبرې خیال نه کوم، نو I don't care. I don't care. لسمه جمله ده go yourself. go yourself. پخپله ځه. پخپله لاړ شه یا پخپله ځه، نو څه به وایې؟ go yourself. یولسمه او اخرنۍ جمله ده never. never. کله هم نه. never. کله هم نه یا چرته هم نه. چرته هم دا کار نشي کېدی، د دې دپاره به وایې never. 11 جملې لنډې او مهمې جملې وي، دا تاسو یادولی شئ او خپل روزمره ژوند کې هره ورځ دا تاسو استعمالولی شئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.